او د الهي کلام د دغه دروغ جنګونکو بډایانو د لمنځوړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه. لمونږ سره د دوی لپاره درندې زولنې دي او لمبې وهونکی اور او په مړی کې نکټونکي خواړه او دردناک عذاب. دا به هغه ورځ وي چې زمکه او غرونه ولړزيږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیرې چې خوځيږي. تاسو ته مونږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لېږلی دی لکه څنګه چې مونږ فرعون ته یو پیغمبر لېږلی یو. نو وګورئ کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو مونږ هغه په ډېرې سختۍ سره ونیو. که تاسو له منلو څخه انکار وکړئ نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي. د الله وعده خو پوره کېدونکې ده. دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دی غوره کړي.